چې هر روزه 3 میاشتې پوره کېږي او دوی زموږ سره دلته په پرلت کې که د شپې که د ورځې دوی زموږ سره دلته ګډون کوي. موږ و سرکار ته دا وایو، موږ د سرکار حکمرانانو ته دا وایو چې زموږ ولس، زموږ پښتانه چې کوم دلته راوځي یا واس پیلاوي، دا د خپل عزت او د خپل روزګار لپاره چې کوم د باډر دروازه دا دی د لکه پر موږ چې د کور دروازه بندوي او پر موږ چې د همسایه دروازه بندوي، موږ واضح ورته وایو چې زموږ د باډر مطالبه دې ومني.